درنو دوستانو سلامونه می قبول کړئ د واده په شپه باندې یو ډیر دردونکې کار شو چې یو خاون خپل ښځې سره د انګریزانو په شانتي عمل وکړو او ډیر ناروا طریقه باندې ورسره کورواله وکړو. نور څه پیښ شوي وو د دغه ویډیو مکمل تفصیل او د دغه ښځې خبرې تاسو سره شریکوم، خو د هر څه نه وړاندې یو څو خبرې کول ضروري ګڼم چې نن سبا موبایل چې د هر چا په لاس کې دی او اکثره ځوانان په موبایل کې مصروف وي، نو د موبایل په ذریعه باندې هغوی داسې ناروا او فحش فلمونه ګوري چې هغه انګریزانو جوړ کړي وي. دغه ځوانان چې واده نه دی کړی داسې فکر کوي چې د واده نه پس به موږ هم خپلې ښځې سره په دغه طریقه باندې کوروالی کوو چې دغه ډیر زیات مضر ثابتېدلی شي، ځکه که فکر وکړی شي نو دغه خراب فلمونه د یو پلین تر مخه جوړیږي او دغه فلمي اکټرانو ته یو قسم دوی ورکول کیږي چې د هغې نه وروسته بیا دوی دغه فلمونه جوړوي او په ډیر ناروا او خرابو طریقو سره یې جوړوي. نو الحمدلله زمونږ ستاسو یو مسلمانه ټولنه ده، مونږ ته نه دي پکار چې هغه کارونه وکړو چې په هغې باندې الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ نه ناراضه شي. همدغسې یوه ډیره افسوسناکه واقعه چې مخې ته راغلې ده، یو سړی چې واده یې وکړو او د واده په شپه باندې همدغه فکر کړی و چې زه به هم په دغسې خرابو او ناروا طریقو باندې خپلې ښځې سره کوروالی کوم، ځکه چې هغه ته دا معلومات نه و چې دا طریقې حرامي دي. نو کله چې هغه دغه عمل کړی دی او په ډیرو ناروا او غلطو طریقو باندې ښځې سره د کوروالی کولو کوشش کړی، نو ښځه تر دې حده پورې زخمی شوې او خوږ شوې ده چې هسپتال ته په ډیر بد حالت کې ورسول شوه او بیا د هغې نه وروسته په هسپتال کې د هغې علاج شروع شو. خو دغه سړي ته بیا وروسته معلومات شول چې دا ما څه کړي دي ښه مې نه دي کړي. قدرمنو دوستانو، دا یوه واقعه نه ده، داسې ډیرې واقعې زموږ د نظر نه تیرې شوي دي، کیدای شي تاسو هم لیدلي وي او نن سبا ډیر ځوانان په دې ناروا او پلیت عملونو باندې اخته شوي دي. نو موږ تاسو له پکار دي چې د دې کارونو مخنیوي وکړو، خلک پوه کړو چې دا کارونه حرام دي او د دې نه ډېرې مرضونه او بیماریانې پیدا کېدلی شي. د کوروالي چې کوم اصول دي، اسلام موږ ته هغه ټول اصول واضح کړي دي، باید موږ تاسو په هغه باندې عمل وکړو چې زموږ ستاسو ژوند هم ښکلی شي او د مرضونو او بیماریانو نه هم وساتل شو. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم چې د ویډیو تر اخره را سره پاتې شوئ، خپل نظر را سره شریک کړئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.